انجام د خیری ما تاسو د حکیم معنا کړی و داغه اخر انجام د خیری نه دی وجنه د پیغمبر علی السلام زندگی ته مراد د حکمت ته تعلیمات ابراهیم علی السلام مخکې شروع ده کنه ربنا یا رب زمغا وبعث فيهم وګرځي بدوی کی راولې کی بدوی کی رسولن یو پیغمبر منهم د امدینا ان دی امت مسلمانه یتلو علیهم چې تلاوت کوي بدوی باندې آیات کا است آیاتنا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي دوی ته د کتاب والحکمت او د حکمت د پوهي خبره ويزکیهم او پاکي دوی د شرک او د بدعاتنا د دینه مراد تربیت ته د دې قران د دې تلاوت او د تعلیمات او د تعلیمات نبوي په بنیاد باندې تربیت کوي چونانچه دا څلور کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او کولی او دا فرض منصبي او د پیغمبر علی السلام دا فرض منصبي اصل کار یې وکاو نو کچېره اوس یو سړی وایي چې تلاوت خیمه نه د پیغمبر کار دی ترجمه کومه د پیغمبر کار دی تعلیمات نبوي خیمه احادیث بیانومه د پیغمبر کار دی د دې بنیاد باندې تربیت کومه د پیغمبر کار دی او دا څلور وړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته د بخاری شریف حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته چې زه د ابراهیم علیه السلام دعا ما زه ابراهیم علیه السلام دعا ما کومه دعا چې ما باندې کې کړو الله تعالی قبول کړی هغه طرف ته اشاره ده او دا څلور ځای ده په قران کریم کې دلته دعا ده په دې آیت کې اومدک دعا په همدې الفاظ سره الفاظو کې وړاندې ورستواله شته خو الفاظ اومدک دي سورۃ آل عمران 164 164 سورۃ آل عمران سورۃ جمعہ 2 نمبر آیت سورہ بقرہ 151 151 یوصل یو پنځوسم د بقره یوصل تلور شپتم د آل عمران دویم نمبر د جمعه او په هغه درې وړو ځایونو کې قبولیت دعا ده او دلته دعا ده الله وخت ده چې کله راشي زه به تاسو ته بیا ان شاء الله اشاره وکم لکه سورۃ جمعہ کې الله تعالی فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمت همغه تلور خبرې په سورۃ جمعہ کې دي الله خپل احسان جتاوي چې ما تاسو باندې احسان کړو چې دغه یو پیغمبر مې راولېګو انک بشکت انت امتی العزیز زرور الحکیم خوند حکمت ولای ومن يرغب وڅوک د چې مغبواړي عم ملت ابراهیم دین د ابراهیم نا الا مگر من اغه څوک صفها چې کمکل کی نفسه ځان خپل یعنی تاسو يهوديان او عیسایان او مشرکین تاسو د ابراهیم علی السلام نه مخړاول نو داسې کمکل بڅوکی دا وړلو به کوفی دا ولقد استفیناه ولقد بتاکید سرا استفیناه موږ غوړه کړو هغه په دنیا په دنیا کې وانه بشک غب فی الاخرته په اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبی وإذ قال ارکل چ اولی له دتا ان ابراهیم علیہ السلام تا ربه رب دد اسلم تابعدار شا قال ان اولی ابراهیم علیہ السلام اسلمت ز تابعدار یما لرب العالمین رب العالمین تا د پروردگار د ټول عالمین تا الله دې مونږ تاسو هم کی ووصوا بها او وصیت کړو د اومده خبره ووصوا او وصیت کړو بها د اومده خبره ابراهیم او ابراهیم علی السلام بنیه خپل زامنو ته ويعقوب علی السلام هم دا وسغی ته اشاره کوي کنه چې تاسو يهوديان عیسایان د دې اولاد یې نو یعقوب علی السلام ته دغه وصیت کړو یا بنیا اے زما زامنو ان الله بشکل تعالی استفا لكم ورکړه د تاسو د پاره الدین د دین الدین الف لام د ګوري په او معرفه دا خاص ته اشاره ده کم ته اشاره ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 آیت نمبر 19 نونسم آیت نمبر 19 هغه کې فرمای ان الدین عند الله الاسلام ان الدین بشکدا دین معنا د ژوند تیرولو طریقہ ژوند تیرولو طریقہ بشک ژوند تیرولو طریقہ عند الله طرفنا الاسلام د اسلام ده نو معلومه شو چې يهوديانو دي عیسایانو دا طریقې دا غلطي دي دا لا په نسبانه فلا تموتن بس موري تاسو الا مگر وانتم تاسو مسلمون چې تابعدار یې یعنی مړ نشي نو مرخونه چې سره ولې نو به مراد څه ده یعنی هر وخت د الله تابع اوسه چې مرد در باندې راشي نو الله تابع وي او که صرف جمعات کې تابع لکه موږ ټوپۍ جمعات کې پسرو او بار نه پسرو دا ټوپۍ ضروری نه ده د ټوپۍ باره کې خبره نه کوم چې دا ضرور ده خو لکه تابعداري خبره کوم چې تابعداري صرف جمعات کې کوم او بهر بیا نه کوم
نو الله وی هر وخت تابعدار اوسېګا چې مرګ راشي چې تابع مرګ راشي تابع نو مرګ بیا پته نه لګي مرګونه عموما جمعات کې ناراض مرګونه عموما یا په هسپتال کې یا په بازارونو کې نن سبا خبرال هر ځای کې آسان دي نو ارته کې تابع اوسېګا چې اچانک مرګ راشي چې تابعداري مراد هم دغه دی فلا تموتن بس ممری تاسو الا مگر پدا سے حال کی وانتم چې تاسو او تاسو مسلمون تابعدار یې دی به ویلي چې موږ ته خو یعقوب علی السلام وصیت کړی دی چې د پیغمبر او د بل چا خبره نه منئ نو الله جواب ورکړي ام کنتم آیاتاسو ام آیا کنتم ویتاسو ام کنتم آیا ویتاسو شهداء حاضر اس باغ وخت کې حضرا چراغ یعقوب الموت یعقوب علی السلام د مرګ اظهر کلا قال چې اولی اغه لبنیه خپل زامنو ته ما تعبدون د چا عبادت بکوي من بعد زمانه ورستو دا جواب الله ورکړي کنه تاسو وایي چې یعقوب علی السلام دا سی ویلو یعقوب علی السلام خدا سی ویلو الله وسورته خیدا سی ویلو قالوا غيوت جواب کی اولی نعبد منغ به عبادت کو الہ کا استاد خدای استاد معبود الہ معنا می تاسو تکریو معبود و الہ آبائک او استاد پلارو نک الہ سوق وغا ابراهیم چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل او چې اسماعیل علی السلام او اسحاق چې اسحاق علی السلام هغه سوق الہ واحده شغا الہ وکیو دی ویل کنه چې اسماعیل علیہ السلام دی اولاد خبره نه مونږ نو اسماعیل علیہ السلام یو تړو یعقوب علیہ السلام پوری او دا ټول یو تړل ابراهیم علیہ السلام پوری او دا ټول الہ یو لکه مونږ ته الله ویلي دی قل هو الله احد چلا یو دی نو که منی نو اب یو کنه منی نو بهانه بیا کوي ونحن مونږ ټول له ماغه د پاره مسلمون تابعدار یو تلک دا ان دا کوم چې بیان تاسو باوردو امه یو ډلوا قد پتا کی سرا خلق تیر شوی دا لها اغوی د پاره ما هغه بدل دا کسبت چې هغه کړی دا کوم چې هغه د پاره کړی دا هغه د پاره دا هغه بدل دا دا ډیر عجیب آیات ته ګوري دا موږ استاد د نکانو پر خپل ځانونه وروتړو چې پلاني را مدد سی پلانې به زما د پاره داو کیه پلانې نه چې عمل کړی دی هغه بدل هغه ته ملاويږي کاغه نکان وته اسوي نو نوح علی السلام جو خو کنعان هغه ته پیدا ورنکړه هم دا غرنګ نه پیغمبرانو سامان چې کوم هغه تیر شوی دي او د فرعون خزا اسیا دا تابعدار و نو هغه ته اسیا فائدہ ورنکړه او د فرعون کفر اسیا ته نقصان ورنکړه نو هم دا غرنګ د چا ایمان او د چا عمل بل چا ته فائدہ نه ورکړي او خپل بکای ولا تزر وازره وزر اخرى نبی الله تعالی فرمایي تلک امه قد خلت لها ما کسبت اوی د پاره هغه څه دي چې اوی کړی ولکم تاسو د پاره به ما هغه څه وی کسبتم چې تاسو کسب اصل کې کاروبار په نتیجه کې ګټه ته ویل کیږي ان هغه چې کومه ګټه کړی و دا به هغه می تاسو په کې سره ملایي او ته چې کومه ګټه و کې بس تاسو ملایي ولا تسالون او تاسو نه به تاسو نشی کېده عما كانوا يعملون عما دغه شی بارکه کانو چې و هغه يعملون چې عملونه کول وقالوا وايد يكونوا چې جوړ شي يهودن يهوديان او نصارى يا عيسيان تهتدون الاربومي دی وای چې يهوديان شي یا عيسيان چې نو پسې خلاره بشي قل هو یا دی جواب کې بلکې ملت ابراهيم دین د ابراهيم عليه السلام حنيفا یو حنيف لکی هر طرف نه مخ واړی یو طرف ته توجه کی د حنيف لکی او د جواب الله سوره ال عمران کې ور کړی دی سوره ال عمران آیت نمبر 67 وشبتم سوره ال عمران وشبتن ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين درې وړ جواب دی نه يهوديو نه عیسایو نه مشرکو بلکې حنیفا مسلما یو طرف کیدونکو مسلمانو خالص مسلمانو هر چانه مخاړولې لکه موږ علام راضی کوو خو شیطانم راضی کوو ورسره نفسم راضی کوو امریکام راضی کوو وغیرہ ابراهيم عليه السلام داسې نو دی جواب دی داغي دی وای چې يهوديو یا عیسایو قل اویا بل ملت ابراهيم بلکې دین د ابراهيم عليه السلام حنیفا یو خدای منون کې یو طرف کیدون کې یوازې بدون د شرک نه وما كان من المشركين ونو د مشرکین نه قل اویا ټول وای آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي په الله تعالی تاسو مو وای چې آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي په الله تعالی وما او په کتابونو او په کتاب انزلات نازل شوه دی الینا مونږ طرف ته وما او په انزلات نازل شو الی ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل